د مدینې ښځو ما به ویلي دغه نه د وروڼو سره لاړم بې وروڼو راغلي بې اخباره راغلي بې علمداره راغلي تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر آمدم او د مدینې ښځو ذکر د مسار باندې د بادشاهي تاج و اوس مسار کې د خرابې خاورې راوړي وکه فریاد یا حسین یو ټکی آخرینی کوم که سړی ډېرو غلط شي که خو کلي والا شهر والا بي نه پېژني خو چې کور ته لاړ شي که ډېر هم بدل شوی وي کور والا بي نه غلطوي د علي نور مدینې ښځو ونه پېژانده کور ته لاړه محمد حنفیه ونه پېژانده خپل کور ته لاړه عبدالله ونه پېژانده ستړی شو عبدالله ونه پېژانده نو وایم ما څه سوچ وکړه خپل کور کې وګرځېده یوه ځي باندې ودرېده وشړېده بل ځي باندې ودرېده وشړېده بل ځي باندې دې ځای کې مې لمونځ کول دې ځای کې مې سبق ویلو دې ځای کې مې مړۍ یې خوړله د زامنو په نخ کې وګرځېدله راغلله مسافرانو غوندې دیوالو ته تکیه ووهله خاموشي کما آخرینی منټ عبدالله رانوته ویې لیدله چې ښځه ناسته دی پوه نه شو ویې نه پېژندله ورته یې بیبي اوس خو امام راغلی دی که څه خبره دي امام سره خبره خر پرساویر کا زنده او حسین خوره کالتا بیا دست ماتم دی که بیا مرونو قبول کا دادم و آخر سلام دی عبدالله ورنه څنګ وې تاریخ کې پړولو د عبدالله یوه لور وه غره مخکې شوله څه ویله پلار ته ویو د تا ورنه څنګ څه وویل دا پردي ښځې زموږ مال دی مولا حاجتونه پورا کا الله مو بیماران جوړ کا الله مو مسافرانو ته خیر وکا چې حاجت د وسړه کې ونیسا خرو فریاد ور سره وکا عبدالله مخکې شو اخرینی ټکی د عبدالله مخکې شو ورته یې لورې کله نه تا مور لاړه دی ما تا ته ټول واک ډېر کړی دی څه چونګ غریبان راشي که نه ما ته یې ماچېراوه څه ویې کوه ورنه د علي لور پارېدله قرار یې مخ ته لاړه تره زویه غریبانه نه داسې فریاد وکړه چې کربلا ته ورسېږي تره زویه غریبانه یم د علي لور یم کربلا کې ډله ولا شول